بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تېره ورځ درس د میسور په پروګرام کې راغلو. موږ تاسو سمارټ آرټ وپېژندل. سمارټ آرټ موږ ویلې عبارت له هغه قابلیت څخه ده چې موږ تاسو د څه لپاره استفاده کوو؟ د یو کار سلسله مراتب لپاره معمولا موږ تاسو استفاده کوو. مثلا یو چارت جوړو د دې لپاره استفاده کوو. نن موږ تاسو له خیر سره راځو چارت وایو. چارت دوستانو موږ تاسو سره څه ده؟ دا په ورډ پروګرام کې په خپل کار نه کوي. دا موږ تاسو باید اکسل پروګرام هغه ولرو، ډیټا ولرو، بعد لغه نه کار کوي، کنه هغه د بغیر کار نه کوي. نو که زه اوس په دې باندې کلیک هم وکم، دلته ماته وایي ته خپل سټایل انتخاب. کرکټ خو به هم لیدلی وي، دا شکل په کرکټ کې ډېر راځي کنه. صحیح شو. نو د دې لپاره استفاده کوو چې موږ تاسو خپل ډیټا ګرافیکي شکل ته واړوو. مثلا بعضې خلک دي ورته وایي چې وروره ما په تېره میاشت کې دومره ګټلی ده، په هغه بل میاشت کې دومره ګټلی ده، تا ته وایي وروره څومره دې فایده پکې کړې ده. نو د دې لپاره چې فایده موږ تاسو وښیو، دا ګرافیکي شکل سره یې ښیو چې هغه چې هغه پورته و هغه به ډېر ګټلی وي. نو د دې لپاره موږ تاسو دلته اول راځو خپل شکل انتخابو. دا یې مختلف انواع دي. تاسو سره څه هر شکل خوښېږي هغه شکل شي کوئ انتخاب کوئ، ورڅخه کار واخلئ. صحیح ده. خو زه مثلا دلته راځم دغه شکل انتخاب. په دې کې بیا داسې مختلف سټایلونه دي، هر سټایل چې دی تاسو خوښېږي دلته راشئ انتخاب یې کوئ. زه به لاړ شم دا لومړنی به انتخاب کوم او اوکې به یې کوم. چې کله مې اوکې کړ ګوره دلته ما سره د اکسل پروګرام شی خلاص شو، صفحه خلاص شو. ما ویل چې دا په ورډ پروګرام کې په خپله کار نه کوي. نو دلته راځو دا ډیټا یې تغییروو، په خپله زړه یې جوړوو. مثلا زه به دلته ورته ولیکم شی، زه دلته لیکم SIMs سیم کارتونه. دلته به ورته ولیکو اتصالات. صحیح ده. دلته به ورته ولیکو MTN. دلته به ورته ولیکو سلام. بل شی لرو روشن. نور نشته کنه، دا څلور به یو بل هم څه بله ده افغان BCMA WCC. نو دا موږ تاسو سره ټول هغه دي شرکتونه دي. زه به دا داسې واخلم، دا به لږ کته راوړو څه دغه بل هم پکې شامل سي. صحیح ده. دا هم جوړ کړم. خو زه دلته راځم ورته دا وایم چې څومره کسان استعمالوي. یوزر. دلته یوزر به ورته جوړوو او دغه نور دوه خانې هم په کار نه دي، دا اوس لرې کوو وروسته بیا استعمالوم. صحیح شو. اوس دلته زه ورته وایم چې د اتصالات یوزران چې افغانستان کې دي هغه 12 لکه دي. صحیح ده. دا 12 لکه. صحیح شو. د MTN هغه څه دي یوزران څه دي، هغه مثلا موږ تاسو سره 15 لکه و 90 زره خلک دي. بل څه مثلا موږ تاسو سره هغه دي دا 90 زره شو، 50 لکه شو. بل موږ تاسو سره سلام څه دي مثلا هغه 3 لکه و 40 زره کسان دي. او بل روشن څه دي مثلا موږ تاسو سره 8 لکه و دوغمره کسان دي، 90 زره. او روشن څه دي موږ تاسو سره مثلا 15 لکه دي. صحیح شو. نو دا ټول هم زه جوړ کړ. دا بیرته کلوز کوو. ګوره دلته موږ تاسو سره چارت په شکل راغی. تاسو کولی شئ دغسې استفاده وکړئ، ورڅخه کار واخلئ. او که غواړئ چې رنګه رنګه دې راشي دلته راشئ سټایلونه چینج کړئ. هر سټایل چې دې تاسو خوښېږي تاسو کولی شئ ورڅخه استفاده وکړئ او کار واخلئ نظر خپل ضرورت. که غواړئ ډیټا یې تغییر کړئ دلته ایډیټ ډیټا باندې کلیک وکړئ، بېرته هماغه صفحه درته خلاصېږي او کولی شئ استفاده یې کړئ. که غواړئ نور هم پکې تغییرات راوړئ، مثلا زه دلته ورته وایم چې دغه 12 لکه هغه څه دي یوزران څه دي. دلته به زه ورته لیکم مثلا میل لیکم نارینه کسان، او دلته ورته لیکو فیمیل چې دا هغه ده، هغه کسان هم استعمالوي، ښځه او نارینه یې مشخص کړو. دلته چارت لږ ښایسته سي. مثلا زه ورته وایم چې وروره دغومره استفاده یې میل کوي او دغومره استفاده یې څو کوي فیمیل کوي. د 12 دلته 15 پاتې کېږي. دلته به ورته 15 لیکو. صحیح شو. دلته به زه مثلا زه ورته وایم چې د دې نه دغومره کسان نارینه دي او دغومره یې ښځینه دي. دا نو تاسو پکې کم زیات وکړئ چې دا اشتباه نه سي. زه به ودرېږم اوس یو بل چل به ورباندې ووهم. دغومره یې دغه دي، دغومره یې دا دي، مثلا دغومره ده او دغومره ده.
دا 15 لکه دي مثلا 5.5 لکه نارینه او دومره دی. صحیح شو. دا ټول هم جوړ کړو. اوس دلته راځو د دې دواړو مجموعه باسو. زه ورته وایم مساوي دغه خانه دی جمع سي له دې سره صرف منظم راشي. اوس دا راشه داسې کته راوړئ سیده ګراف موږ تاسو سره صحیح راشي. اوس د دغه تعداد سیده فکر کوم 2,50,000 ده. اوس د دغه تعداد بیخي قوي ده ځکه دا لږ کموو څه لږ صحیح شي د ګراف لږ ښایسته غوندې شي. نو دغسې داسې کولی شئ چې دا څه کوئ جوړ کړئ او ورڅخه کار واخلئ. دغه سلام سده ګوره څومره کم یوزر لري 9,900 کسان دي. که دا لږ زیات کړو ورته دا ورته 3 لکه کړو هغه د هغې لږ پورته لاړ شي. همداسې مثلا دا به یې هم لږ پورته کړو داسې به یې کړو. وینئ دغسې تاسو کولی شئ استفاده وکړئ او ورڅخه کار واخلئ. مختلف ډیزاینونه دي. تاسو دلته چارت ډیزاین ته لاړ شئ. لومړنی چې دی دا الیمنټ دی مثلا ایکس یې غواړئ که نه غواړئ دلته څنګ کې ګورئ هغه دا دې هم لیکي دا غواړئ که نه غواړئ. ایکس ټایټل غواړئ که نه غواړئ دلته یې لیکلی ده. چېرته یې غواړئ څه رقم یې غواړئ. چارت ټایټل ده مثلا دلته ګورئ غواړئ که نه یې غواړئ بیخي نه غواړم. لیبلونه دې په سر دې ولیکل شي که نه ګوره د هر عدد په سر لیکل کېږي هغه غواړئ که نه یې غواړئ. نن بیخي عدد دې ونه لیکل شي. بل ډیټا ټیبل ده. ټیبل یې لاندې لیکل شوی وي که نه یې شوی. دلته تاسو ټیبل راوړلی سئ. ایرور بار ده په دغسې شکل یې درته راوړي په کوم شکل یې درته راوړي. دا نو ټول سټایلونه دي. شاته یې ګریډ وي که نه وي. لیجند دې ولري که ودې نه لري. دغه سلام او دا شیان څه دلته لیکل سوی ده دا دې چېرته وي. صحیح ده. لاندې څنګ کې چېرته لیکل سوي. دا په لاین کې کار کوي او دا سټایلونه دي مختلف سټایلونه. هر سټایل چې دې تاسو خوښېږي کولی شئ چې تاسو جوړ کړئ او ورڅخه کار واخلئ. دا هم سټایلونه دي هر سټایل چې دې تاسو خوښېږي. دا هم په مختلف رنګونو کې او مختلفو ډیزاینونو کې دي. هر رنګ ستاسو خوښه وي دلته کولی شئ استفاده وکړئ او ورڅخه کار واخلئ. صحیح شو. دلته یو سلیکټ ډیټا ده چې په ډیټا کې تغیرات په اکسل کې څنګه چې راوړله هغه هلته راوړلی سو پکې تغیرات راوړي. دلته ایډیټ ډیټا ده دلته ریفریش ډیټا ده دلته چارت ټایپ ده چې انواع یې کولی شي تغییر کړي. مثلا زه همدغه شکل ته که یې واړوم دا داسې شکل ته وړي. دلته ګوره د اتصالات رنګ دغه ده د MTN دغه ده او زیاترین استفاده څوک ده MTN ده. سلام رنګ مثلا دغه ده همداسې. که غواړئ چې نومونه او شیان یې په سر دې ولیکل شي دلته راشئ ډیټا لیبل ورته وایي چې دلته دې راشي ورسره ولیکل شي داسې. وینئ 90% MTN استفاده کوي 14% اتصالات 21% روشن دا ټول فیصدي اندازه. صحیح شو. فارمټ یې نو ټول تاسو ویلې ده. شپونه دي کولی شئ شپونه تغییر کړئ رنګونه یې چینج کړئ. دا شیان نو تاسو ټول ویلې ده مخکې ورسره بلد یاست کار هم کړی ده. نور په دې کې داسې خاص شی نشته. نو دا اوس موږ تاسو سره د چارت ډیزاین په MS Word پروګرام کې سکرین شاټ هم به وایو نور به باسي. سکرین شاټ دوستان موږ تاسو سره لکه څنګه چې موږ تاسو موبایل کې اخلو. صحیح ده. په کمپیوټر کې هم کولی شو موږ تاسو سکرین شاټ اخلو. کله په درد خوري دا موږ تاسو سره هغه وخت په درد خوري چې غواړو موږ تاسو یو کتاب شي ولیکو او هغه کې معلومات ولیکو. مثلا زه غواړم د MS Word پروګرام په اړه یو کتاب ولیکم. صحیح ده. زه دلته ورته لیکم هوم. صحیح شو. اوس هم کې دومره معلومات ما ولیکل چې هم د دغه لپاره استفاده کېږي دغه شی ده دغه شی ده دومره معلومات مو ولیکل. اوس زه غواړم چې دغه د هوم ټاب یو عکس دې ولرم. صحیح ده. اوس دا زه باید څه رقم واخلم داسې خو نه کېږي اول به موبایل واخله بیا هلته ولېږه. نو اسانه لاره چې شی ده دلته به انزرټ ته راځئ دلته به سکرین شاټ باندې کلک کوئ. خو یو بدیل لري. بدیل چې څه ته کلک پرې کوئ دلته اوس ګوره ورډ پروګرام چې شی سو بند سو. اوس ته که عکس له هر ځای نه اخلې هماغه عکس درته راوړي. خو زه داسې نه غواړم. زه د څه شي غواړم د ورډ پروګرام عکس غواړم. نو د دې کار لپاره تاسو یو کنټرولر ووهئ چې صفحه چې شي نوی شي او دلته اوس دواړه ورډ پروګرام خلاص ده که نه. نو هغه یو پروګرام ورډ پروګرام شاته ده یو مخې ته ده. ګوره هلته شاته ده دا مخې ته ده. نو زه ورته وایم چې اوس که سکرین شاټ اخلئ دغه ورډ پروګرام دې وتړل سي خو هغه دې خلاصوي. اوس کلک وکړم ګوره دا وتړل سو هغه بل ورډ پروګرام خلاص ده که نه. نو اوس راسه په خپله زړه دلته عکس واخلئ. صحیح شو. دغه دلته م راوستل. پوه شوئ.
همداسې اوس ورځه لاندې پسې دلته ورته وایه چې وروره زه غواړم د وینډوز یو عکس ولرم. صحیح ده. دلته لاړ شه هر شی چې ته خلاصوې اول هغه خلاص کړه. هغه همداسې خلاص پرېږده. بیا لاړ شه چېرته وورډ پروګرام ته. وورډ پروګرام ته چې لاړې دلته راشه 3D ماډلز نه سکرین شاټ دلته ورباندې کلیک کړه. اوس ګوره کنټرول پنل خلاص شو که نه. زه غواړم چې دغومره ځای سکرین شاټ واخلم. وګوره همدغومره ځای. نو د پیکچر په تنظیماتو خو تاسو پوهېږئ چې کوم سټایلونه ورڅخه استفاده وکړئ، رنګ ورکړئ، دا شیانو باندې نو تاسو له مخکې نه پوه یاست. صحیح شو انشاءالله. دا موږ تاسو سره سکرین شاټ چې واخیستل او استفاده وکړئ. آنلاین ویډیو موږ تاسو سره آنلاین کار کوي، آفلاین کار نه کوي. انټرنیټ ولرو موږ تاسو سره ویډیو کولی شو لینک یې راوړو، دغسې تصویر وي چې انټرنیټ ولرو ورباندې کړی وکړو چې ویډیو دلته پلی کېږي. آفلاین په ډول کار نه کوي. نور موږ تاسو که لاړ شئ دلته یو آفلاین ویډیو هم انتخاب کوم په کمپیوټر کې هم نه کېږي ځکه نوم یې آنلاین ویډیو ده، نو آنلاین دی کار کوي، آفلاین کار نه کوي. لینک و بوک مارک شاین انشاءالله سبا ته نه خیر. پوه خو شوئ؟